درې مجموعه چې پدې کې د اتباع د رسول الله مبارک پدې باندې بیان شروع دي او دا کو منګ او تاسو پدې بیانونه کو نو منګ به ختم شو لیکن دا بیانونه به ختم نشي دا کتابونه دومره ډک دي او دومره علماء د دې په اتباع باندې کتابونه لیکلي دي هغه تر دې خد چې هغه وفات شو او په اخر کې هم دغه ویل چې منګه د رسول الله مبارک د ژوندۍ د هغه د صحابو چې سره کوم محبت کړی دي کوم اتباع کړی دا هغه موږ پوره حق ادا نه کوو نو داسې محبت هغه د رسول الله مبارک سره کړی دی او لایق د محبت دی رسول الله مبارک نو موږ او تاسو خدای مبارک د اصحاب محبتم دا د هغه اتباع ذکر کړی و د صحابیاتو هم سنا ذکر کړی و د صحابو هم سنا ذکر کړی و لیکن نن بزتا سو ته هغه ذکر کما چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه ګلان او صحابه هغه چې د رسول الله مبارک چې د سره تعلق دی د هغه سره کوم محبت کړی دی د هغه حد نه دی معلوم چې د رسول الله مبارک د کوم اشیاء سره تعلق راغلی دی یو د رسول الله مبارک اتباع دا او بل چې د رسول الله مبارک د کوم اشیاء سره تعلق راغلی دی چې د هغه سره به زمونږ استاد چې موږ د صحابو ژوندۍ وګورو هغه د هغه سره کوم محبت کړی دی نو د هغه حد نه دی معلوم بیا چې اسلاف ته وګورو مشران ته وګورو اکابر ته وګورو هغه چې کوم محبت کړی دی دا هغه حد نه دی معلوم نو الغرض دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک ابقه الصحابه ډیر فقيه ترين صحابي دی چې الله رب العزت ډیر زیات علم ورکړو هغه ته به ابقه الصحابه وي دا ابو داود شریف کی اور روایت راغلی چې دوانو جهان سردار مبارک امام الانبیاء امام الصحابه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د جمعې مبارک ورځ دا او رسول الله مبارک خطبه فرمایي څومره خپل وخت و چې رسول الله مبارک په خطبه فرمایله او صحابه ورته ناستو نو رسول الله مبارک خطبه فرمایي صحابه ناستي پدې کې صحابه دا سدي چې هغه ولاړ دي نو رسول الله مبارک ورته ارشاد فرمایي یا ایها الناس اجلسوا اے خلق تاسو خپل زینو باندې کینه صحابه ته ارشاد فرمایي صحابه تاسو پر خپل زینو باندې کینه یعنی دا د خطبه آداب دي چې تاسو په خپل ځای باندې کینه او تاسو با ودرېږئ نه دا د خطبه آداب دي په خطبه کې به خبرې نه کې یو بل تبا په اشارو کې خبرې نه کې دا د خطبه آداب دي نو کله چې رسول الله مبارک دا ارشاد فرمایل ټول صحابه کې ناست صحابه ډېر ګلان صحابه دي د رسول الله مبارک باندې مین صحابه دي ار یو قول او فعل دې لبیک ویلي او عمل به کړی دي نو ټول صحابه کې ناست پدې کې اوس عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک ابقه صحابه هغه مسجد نبوي ته رانږدې شوی دی او د مسجد نبوي په دروازې ته شروع رسیدل د رسول الله مبارک دا ارشاد اورید چې هغه دغه ارشاد فرمایل چې یا ایها الناس اجلسوا اي خلق تاسو کینه په خپل ځای باندې کینه اوس چې څنګه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک د رسول الله مبارک د عمل غلره اورید بس په هغه ځای باندې د مسجد نبوي په مخ ته کیناست رسول الله مبارک ورته خیال شو چې دا سیو کده مسجد نبوي مخ ته عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک ناس کی بس رسول الله مبارک ورته ارشاد فرمایي تعال یا عبد الله ابن مسعود راش عبد الله ابن مسعود راش تا ته حضور نو يم چکینا ما چې دل تکم په مسجد کې کم صحابه وغي تماوي چکینا تو په د مسجد نبوي مخ ته نو هغه څه فرمایي وی اې د الله محبوبا ما وی جستاسو په دې ارشاد منلو کې تاهیر را نشي کوتاهی پکې را نشي رستوالی پکې را نشي ما په ډایرک عمل کولو لیکن دې کې هغه صحابو ته ارشادو چې کوم صحابه په مسجد کې دننه وو اوس د دې روایت نه د دې ابو داود شریف د مبارک روایت نه موږ او تاسو د پدینه یو بل مسله روزي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم با امام الصحابه امام الانبیاء او زمونږ استاد د ټولو خپل پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د صحابه امام او دا انبیاء امام د لوی درجه الله پاک ورکړی دا نو د صحابه امام دی نو د دین دا مسله معلومه شو چې امام ته پته ولګي چې دا کار ټیک نه دی د مقتدی نو هغه باندې داغه د پردا فرض جوړیږي لازم جوړیږي چې خپل مقتدی دا د دې مسلې حل بیان کړي
او دا مسله وته بیان کی چې دا سکار مکوا لکه په جمعات کې خبرې کول روایتو کې راځي بار بار منګه د امیر سے مبارک نه د فضائل اعمال کې چې کوم روایت راځي هغه اورو چې یره جمعات کې خبرې کول دا سری دا سخت ګناه ده او دا د جمعات د آدابو دا طریقه نه ده بلکې دا غي د آدابو خلاف ورزي ده په جمعات کې به خبرې نه کې تر دې پورې روایتو کې راځي چې د بنده د اعمال د نیک اعمال داسې سوري لکه چې د پترې یو ډېری وي د خشاک یو ډېری وي او هغې ته تیلي ووال په لږ سات کې یو پړک وکړي او بس ټول وسوځي نو څومره نیک اعمال چې دي کړي هغه په لږ سات کې وسوځي ختم بشي نو زمونږ او ستاسو خو اعمال هم دومره نه دي او هغه هم د کمو نه ډک دي په صحیح طریقې سره زمونږ او ستاسو مونځ هم نه دي هر یو اعمال زمونږ او ستاسو څه ناڅه داسې کمې کوتاهۍ پکې شته چې په صحیح طریقې سره نه دي نو چې هغه نیک اعمالو کو جمعات ته راشو نو یو ځای کې د دنیا خبرې د پټي او د کټي خبرې بل ځای کې بس هغه ټول اعمال هم په سین باندې لو کړو نو اعمال هم دومره نو او هغه ختم هم شو نو څه به کوو موږ نو د دې نه معلومه دا شوه چې تاسو به څه کوئ د جمعات په د آدابو لحاظ ساتئ په خطبه کې به خبرې نه کوئ بله په دې خطبه کې د خطبې په منځ کې چې کله امام صاحب کینی او دا لږ سات ناست وکړي بیا پاسي نو روایاتو کې راځي یو قول پکې دام راغلی چې دا ناسته چې د نو دې وخت کې دعاګانې قبلېږي یو د مازدیګر وخت دی چې په دې کې دعاګانې قبلېږي دا دوه وختونه دې کې دعاګانې قبلېږي نو دې کې به خبرې نه کوي دعاګانې به کوي خو دې کې دا طریقه ده چې دعا به په زړه کې غواړي زړه کې دعا وغواړه د الله پاک نو انشاءالله چې دا ټولې دعاګانې به ستا قبول شي نو دا ډېر قیمتي وخت دی او دغه شانتي د جمعات د آدابو جمعات ته دغه شانتي په پاکو جامو کې راتلو خاص کر بیا د جمعې پر ورځ چې بنده خوشبو هم لګولی وي الغرض دا چې د دې ټولو هر خیال ساتل پکار دي نو دا هر څه به څه کېږي دا به موږ د قرآن او د حدیث نظر کوو موږ به د صحابو زندگی ګورو د رسول الله مبارک زندگی به ګورو نو په هغې باندې به موږ او تاسو روان یو دغه شانتي یو کس مات نه دا تپوس وکړو چې یاره جومات ته چې دا کم مصریان راځي عام مشرانو اکثر ما نه داسې تپوسونه وکړو داسې مصریانو رانه په خپله م وکړو چې یاره په دغه جامو کې دا مونځ کېږي او که نه کېږي نو اوس کېدل او نه کېدل هغه ځان له مسله ده لیکن زه به درته د تقوا جواب درکمه او داسې جواب به درکم چې د جومات د آدابو جواب به درکمه د جومات سره د محبت جواب به درکمه اوس پتوه کار دا د مفتی صاحب کار دی دا به حضرت مفتی عبدالله شاه صاحب دامت برکاتهم هغې ته ورځي داسې لوی لوی شیوخ او مفتیان چې دي نو پتوې هغه ورکوي نو هغې ته به ځي لیکن زه به درته د دې جواب دا درکمه چې ته کله د دنیا یو لیډر لا او عام خلک په دې باندې الحمدلله پوهېږي پوهان خلک سمجدار خلک تعلیم یافته خلک په دې باندې پوهېږي نو کله چې خلک څه کوي یو عام لیډر له ځي نو هغه له په یو اعلی او بهترین لباس کې ځي او هغه داسې انداز کې په ادب او احترام ځي چې یاره دغه بادشاه صاحب لزما دی یو لیډر لزما چې هغه د زه په ښکلي لباس کې لاړ شم چې د هغه یو بېادبي ونه شي دا د هغه یو عزت دی چې په ښه لباس کې لاړ شي نو بیا د بادشاهانو بادشاه ته چې ودرېږي نو پکار خدا دی چې ته یو اعلی بهترین صفا لباس واچې او جومات ته راشي او په دې کې مونځ وکړي نو ښه خبره دا ده چې څه به کوې جایز او ناجایز بېله خبره ده لیکن نه دي کول پکار په داسې کپړو کې او ما نه یو مصري چې دا تپوس وکړو هغه ته مه ووي مې اکثر له خو د سهار مونځ او د ماسخوتن مونځ دا خلک په کلي کې کوي او د هغې نه بعد بیا دوکان ته راځي باقي پاتې شو درې مونځونه نو په دې درېو مونځونو کې خیر دی ته لږ تکلیف وکړه ځان سره صفا کپړې راوړه اعلی او بهترین لباس راوړه او کله چې ته مونځ لځې دغه وخت کې بدلوه لږ تکلیف کوه نو په دې لږ تکلیف په تا ته ډېر لوی اجر میلاوېږي ځکه ته د الله کور ته راځې بیا زمونږ استاد په دې جومات کې دا ټوپې پرتې دي په ډېرو جوماتونو کې دا ټوپې پرتې دي نو یقینا چې په وخت د ضرورت دا ټوپې بهتره ده چې په جومات کې اوس یو بنده ټوپې هم نه ده په سر کړی او سرتور سر مونځ ته ولاړ دی نو دا خو ډېر یو بېادبي غوندې ده چې الله پاک ته هم بنده ودرېږي او سرتور سر خو جومات یې دلته خو د دې طریقه دا ده چې مونځ به ته څه کوې ټوپې به په سر یې پټکې به وې یو په اویا دي مونځ چې بنده پټکي وال زموږ د مشران او پخوا ټوله پټکي والو لیکن دا پټکي چې دي نو دا اوس نن سبا صرف علما او طلبا وایي زه دغه بېله خبره ده خو یو بنده دغه ویم نه لیکن ټوپې خو پکار دا دی چې ټوپې خامخا په سر وي نو بیا به جومات ته به په ادب او احترام سره راځي ټوپې به په سرې نو بیا په دې ټوپې کې مونځ کول ټیک دي او که نه دي ټیک چې کوم کس وایي چې یاره د جومات په دې ټوپې کې مونځ کېږي او که نه کېږي د نه زه یو تپوس کوم ته چې کله واده له ځئ
خاده لذي یو پروګرام لذي نو ما ته د وای چې په دې ټوپه کې تل تزي کنه کته په دې ټوپه کې ته ال تزي ځان ته بدی نه ښکاری بالکل به د جمعه تمرازن مسکوا پکار خدا دا چې تبا کو اغیل پکې زی او پاغي کې ځان بدی د نه ښکاری لیکن جمعه تبا اعلی لباس وي خو زبیا به رازستا بږي کیږي لیکن کو پدې ټوپه د جمعه پدې جاله ټوپه یا د جمعه د مسجد نوم پیل کې شي دا قسم ټوپه پدې باندې تسکه پدې باندې مونږ کې دلتا نو کو ته پدې ټوپه کې وادو خاده لذي بالکل زبږي نو اغي لذي نه بالکل جمعه تم به راځه او کو پدې کې نشیدلې پدې کې د تزان بدی ښکاری ته بیا پک مسترګو د الله کو ترازی والله ته پدې ټوپه باندې تسکه مونږ کې نزان نه بهترین اعلی ټوپه والا او دا سکه واپس روا دا ټوپه دا سنت طریقه دا روایتو کې د دې باره کې راغلي دي رسول الله مبارک په ټوپه پسرولا نو دا بد رسول الله مبارک په کامل اتباع کې منګو تاسو د صحابو دی زندگی ته وګورو هغه څومره د دې آداب او لحاظ ساتلي دي اتباع کړی دا نو دا خبره مونږ کوله چې د رسول الله مبارک چې کوم عرف سلام دا غي سره تعلق او صحابو دا غي سره څومره محبت کړی دي اسلاف او دا غي سره څنګه محبت کړی دي منګو تاسو بیا وګورو امام مالک رحمت الله علیه هغه بارک راضی هغه نه چې بکله چا د مسلې تاسو کو نو هغه به ورته وی چې یاره تاسو زما مجلس تراشه او باغی کې بزد د دې مسلې جواب تاسو ته درکم او چې کله به امام مالک صاحب ته پته ولګیدله چې یاره دا کس مانه د احادیثو تپوس کوي د رسول الله مبارک د خولې نه چې کومې ملغلرې راوتې دي نو اداغي مانه تپوس کوي چې کله به ورته دا پته ولګېده نو بیا به هغه کس ته وی لږ صبر وکړه نو لا بړو غسل به وکړو د هغې نه بعد به پاکې کپړې واچولې بیا به خوشبو لګوله بیا به تیلو لګولو او د هغې نه ګیره به یې دا سږه ګومنځ کا او د هغې نه بعد به بیا راغله 2 رکعاته نفل به وکړو او په یو ښکلې اندازو طریقه کې به کېناستو د دې مسلې جواب به ورکړو دا د امام مالک رحمت الله علیه زمنګ د اسلاف او د هغې ادب او تعظیم د رسول الله مبارک د احادیثو نو په دې ادب باندې الله رب العزت هغې نه څومره لوی خدمات واغېستو څومره لوی خدمات هغې وکړو دا په امامانو کې امام مالک رحمت الله علیه دی او بیا د امام مالک رحمت الله علیه باره کې تر دې پورې راځي چې هغې به کله مدینې منورې ته تشریف یوړو مدینه منوره کې به هغې تر آخر وخته پورې مدینه منوره کې وو نو کله چې بدی امام مالک رحمت الله علیه مدینه منوره کې کله ګرځېدل نو په خپل سورلې باندې با نه سورېدو په هغې به تشریف فرما کېده نه چا دې تپوس وکړو چې یاره جي تاسو دا کار کوئ دا ولې تاسو په خپل سورلې باندې ولې تشریف فرما کېږئ نه هغې ورته فرمایي عجیبه غوندې خبره ورته کوي وی دا هغه وطن دی چې په دې کې د دوانو جهانو سردار مبارک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمونه ایښودي دي په دې مبارک ځمکه باندې د هغې قدمونه لګېدلي دي نو زما زړه دا نه غواړي چې په هغه ځای باندې زما د څاروي خپې راشي په کوم ځای باندې چې د رسول الله مبارک قدمونه په هغې باندې ایښودي دي دومره ادب او احترام د رسول الله مبارک د قدمونو او کله چې بعد دې باره کې راځي چې کله به مسجد نبوي ته لاړو او کله به مسجد نبوي ته تلو او نږدې به شو د مسجد نبوي نه به لا لرې وو چې هلته به خپل پیزار دا اوښکو خپلې څپلۍ به اوښکې کېړۍ به اوښکې چې څه به یې چولي وو خپل پیزار هغه به اوښکو او د هغې نه بعد به بیا څه پیده پیده به روان شو مدینې منورې ته مسجد نبوي ته به تله دا څو دا ادب و د هغې تعظیم و د دې چې یاره د مدینې منورې د هغې څو نه شي د هغې بې قدري ونه شي دا د دې اسلاف او زمونږ د مشرانو ادب او تعظیم دا هغې څو د رسول الله مبارک د احادیثو د رسول الله مبارک چې د څه سره تعلق و نو محترم عزیزانو الغرض دا چې په دې کې ډېر زیات روایت راغلي دي او چې کوم روایت اورې د انسان په دې وجود باندې ویښته ودرې چې یاره دغه اسلافو دی کما دا څنګه زندگی تیره کړې ده نو په دې ټولو کې موږ ته دا تعلیم دی چې موږ او تاسو به دغه شانتي زندگی تیرو موږ به د هغې په نقش و قدم باندې روانېږو نو محترم وزیانو داسې امام بخاري رحمت الله علیه چې بخاري شریف دا اکثر هم دا خبره کوو چې بخاري شریف تر هغه وخته پورې طالب تا پټکې نه وي تر څو پورې چې بخاري شریف دا ویلي دي دا د احادیثو غټ کتاب دی نو د دې د قبولیت وجه څه ده کتابونه لیکي چې بخاري شریف لا الله رب العزت د قرآن عظیم الشان نه بعد په احادیثو کې چې کوم کتابونه دي او احادیثو لا الله پاک ټول لا د دې کتابونو له قبولیت ورکړی دی خو لیکن چې زیات قبولیت الله پاک ورکړی دی نو هغه بخاري شریف له ورکړی دی او د دې وجه څه ده چې امام بخاري رحمت الله علیه به کله یو روایت لیکلو
نو د هغې نه مخکې به غسل وکړو او چې کله به غسل وکړو نو د هغې نه بعد به دا سکار وکړو چې 2 رکعاته نفل به وکړو او بیا به دغه روایت ولیکلو دومره په ادب او احترام سره او په بخاری شریف کې تقریبا د 6000 نه زیات احادیث ته او غټ سره د راویانو د دې راویانو سره چې حدیث مبارک دا ډېر زیات وګدي نو د هغې سره لکه ډېر زیات احادیث مبارک په ګڼ تعداد کې دا پس کې دي په بخاری شریف کې دي او دا ټول احادیث دي ټولو ته به غسل کولو 2 رکعاته نفل به کول د هغې نه بعد به بیا دغه روایت لیکلو دا ولي دا د رسول الله مبارک د دې حدیث د دې سو د دې ادب او د دې تعظیم نو د هغې د برکت نه الله رب العزت هغه بخاری شریف له دومره لوی قبولیت ورکړه چې هغه بخاری شریف چا ویلي ني نو هغه ته پټکې نه پسرې هغه لا د علم سند نه ورکوي دومره لوی قبولیت الله پاک ورکړه نو دا سو دا ادب نو منګ او تاسو له پکار دي چې منګ او تاسو با د جماعت د مدرسې او دغه شانتي د جماعت د مدرسې سره چې د چا تعلق رااله دا غي به قدر او عزت کو دا غي به بے ادبی نه کو دا غي به ګستاهی نه کو او چا چې د دې ګستاهیو کو بے ادبیو کا نو د دې انجام بیا ډیر زیات غلط دي په دنیا کې هم د دې خلکو نه به اوزي او په آخرت کې به اوزي بعض خلکو ته الله پاک په دنیا کې صبر وکي لیکن په آخرت کې بیا غوزي نو الله رب العزت منګ او تاسو د دغه نه اوساتلی کی او ان شاء الله کو ژوند وپاو کا نو دغه شانتی په ترتیب سره با د رسول الله مبارک پر اتباع کې پدې کې بمنګ ان شاء الله خبره کو دا نه ختميږي الله رب العزت په مالم د عمل کول توفیق را نصیب کړي او تاسو ټول الله امين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين کریم الله سچم او یو سم ورې په دې عمل کول توفیق را نصیب کړي کریم الله سمره مسلمانان مشران نوجوانان سمره خلق دل تراغلی دي جمعه ته کریم الله د دې په زړه باندې سمره شری حاجاتي کریم الله د خپل در غیبی خزانو نه پوره کی کریم الله گناهونه را معاف کی آینده د نیک اعمال توفیق را نصیب کی کریم الله د نیک اعمال توفیق را نصیب کی کریم الله خیر خاتمه په ایمان کی کله چې مرګ راځي د عظیمه کلمه را نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله یو خبر هم نه رسوا د جمعه د بل ډیر زیات راغلي دي او هغه بل په دم الحمدلله تاسو ټول ډیر تعاون وکړو که زه په خپل کوم تاسو ټول به کوي نو ان شاء الله چې ټول په تعاون کو کم از کم چې سلسله 200 روپے یو کس ورګي نو ان شاء الله دې چې څومره بل راغلي دا ټول به په اسانه باندې ختم شي نو چا چې روایتو کې راځي چا چې جمعه جوړ کو نو الله رب العزت با دې بندلا پس کې په جنت کې ولا کور جوړ کی نو چې جنت کې ولا کور جوړي نو یعنی دا بنده به جنت تم داخليږي نو موږ تاسو کو جمعه ټول نشو جوړول ډېر کمزوري یو او الله دې توفیق ټول تر نصیب کړي چې جمعهونه جوړ کو خدا هغه په چې جمعهونه ټول نشو جوړول کم از کم چې په دې د جمعه چې څومره د دې ضرورتونه دي چې داغي کې خیال وساتو ټول په تعاونو کې رومبي په کې زو کوم بیا ان شاء الله تاسو کوي الله یې تاسو ټول خوشاله